بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله دې تاسو خاد او آباد ساتي. الله دې څومره پریشانۍ نوجوانانو ته څومره بیماری، الله دې هغه بیماری په خپل فضل او کرم سره الله دې هغه ټولې بیماری او مشکلات دې الله حل کړي. هغه بیماری دې الله په صحت سره بدل کړي. عزتمندو ورونو، ډېر نوجوانان داسې حسن بصري رحمه الله ته یو کس راغی، وی حضرت صاحب پلانکي سړي واده کړی دی خو په جما باندې قادر نه دی، یعنی په کوروالي قادر نه دی، نو څه کیږي؟ او دا مسلې زمونږ اکثرو یعنی رونو ته ډېرې زیاتې، نو د هغه رونو دپاره دا وظیفه خصوصي ښیمه چې هغه رونه بایګان د دې وظیفې اهتمام وکړي. او دا وظیفه او اکثر داسې چې د دې که دا وظیفه موږ ونه کړو نو خودکشۍ ته پکې اکثر ملګري تیار شي، په کور کې اختلافات جوړ شي، هغه محبت سره مینې سره چې کومه بیبي شوي هغه بیبي ته یعنی جداوالی، هغه بیبي ته طلاق، هغه بیبي د کور نه ویستله هغه پکې وشي، او کور چې هغه د محبت هغه کور هغه په دشمنۍ او بغضونو سره بدل شي. نو دغه رونو ته زما چې څومره دا رونه دي د الله د رضا دپاره، او اکثر دا مسلې موږ ته ډېرې زیاتې هم راځي، د ډاکټرانو ته هم ډېرې زیاتې راځي، خو د دغه مسلې دپاره قرآن کریم داسې یو حل بنئ چې قرآن کریم به موږ او تاسو ته هغه حل ښودلی نه وي. د هغې دپاره زه تاسو ته یو بهترینه وظیفه در کومه. خو څومره رونه بایجان، څومره یعنې زما ښایسته ملګري هغوی په داسې پریشانو کې مبتلا یي، نو د قرآن کریم یو آیات دی، والسماء بنینها بأیدی و انا لموسعون. دا یو آیات څه حصه شوه، دا به حسن بصري رحم الله ته کس دا وویل، هغه ورته وي چې 2 انډې به راوالي، هغه به پخې کړي او هغې نه به له پاسه پوستکې لرې کړي او هغه انډې باندې به ولیکي والسماء بنینها بأیدی و انا لموسعون. دا به انډه به نارینه وخوري، او دویمه انډه به هغې نه به پوستکې لرې کړي او هغې باندې به ولیکي والارض فرشنها فنعم الماهدون. او دا انډه به زنانه له ورکړي، دا به هغه وخوري. انشاء الله العزیز حسن بصري رحم الله کس ته دا طریقه وښوده او هغه وکړم داسې، هغه نارینه په هغه جما په خلوت د خپلې بیبي باندې طاقت وموندو او هغه ټیک شو. نو چې څومره ملګري هم داسې هغوی ته دا مشکله مسله مخې ته وي، نو زما ورته دا یعنې درخواست دی چې هم په دغه طریقه باندې که تاسو له طریقه نه درځي، یعنې زموږ سره باقاعده زموږ سره رابطه وکړئ. انشاءالله العزیز موږ به تاسو ته هغه طریقه په ټلیفون په ذریعه باندې، په واتساپ په ذریعه باندې به انشاءالله موږ تاسو ته ښیو، او هغې طریقه به ډېره اسانه وي. او ډېر ملګري داسې دي، مجرب عمل دی، ډېر ملګري داسې دي انشاءالله العزیز بغیر د ډاکټرانو د رجوع نه الله پاک په قرآن کریم په دې آیات سره الله ښه کړي دي او صحت یافته شوي دي، صحت یې موندلی دی. نو که تاسو هم داسې مسلې تاسو ته چاته پیښې شي نو زموږ سره رابطه وکړئ، د الله په حکم او په فضل او کرم سره الله پاک به تاسو له صحت درکړي. او الله چې څومره ملګري څومره نوجوانان په دې بیمارو کې مبتلا یي، الله دې په خپل قدرت کامله سره په خپل فضل او کرم سره الله دې ټولو ته شفا عاجله نصیب کړي، او الله دې د رحم او کرم معامله زمونږ د ټولو سره